یو وخت د یو پاچا په دربار کې یو ډیر هوښیار وزیر و. وزیر د هرې ستونزې حل لاره لرله او پاچا به هیڅ لویه پریکړه بې له هغه نه کوله. د وزیر د هوښیارۍ له امله د دربار نورو خلکو پرې حسد کاوه. یوه ورځ پاچا وزیر ته وویل: ته ډیر هوښیار یې، خو ستا زوی ډیر نالایق او بې سویې ده. وزیر ته دا خبره بده ولګېده او ویې پوښتل: بادشاه سلامت، ولې داسې وایې؟ ولې فکر کوې چې زما زوی ناپوه دی؟ پاچا وویل: هر سهار چې زه د خلکو لیدو ته بازار ته ځم، ستا زوی هلته وي. زه ترې هره ورځ پوښتم کوم شی قیمتي دی، طلا که سپین زر، او ستا زوی هر ځل وایي سپین زر. د پاچا په خبره ټول درباریانو وخندل او وزیر خفه شو. وزیر بې له ځنډه کور ته ولاړی او له زوی یې وپوښتل: زویه، کومه فلزه قیمتي ده، طلا که سپین زر؟ زوی زر جواب ورکړ: پلار جانه، طلا. وزیر بیا وپوښتل چې ته پوهېږې طلا قیمتي ده، نو ولې هره ورځ پاچا ته غلط ځواب ورکوې او وایې چې سپین زر قیمتي ده؟ زوی ورته وویل: پلار جانه، هر سهار چې پاچا بازار ته راځي زه ورته ولاړ یم. هغه زما مخ ته 2 سکې ږدي، یوه د سرو طلا او یوه د سپینو زرو، او راته وایي کومه قیمتي ده واخله. زه بیا د سپینو زرو سکه اخلم. پاچا خاندي او لاړ شي. وزیر ترې وپوښتل: نو ولې هره ورځ د سپینو زرو سکه اخلې؟ نن خو دې ټول دربار را باندې وخنداوه. زوی پلار خپلې کوټې ته یووړ، بکس یې را پرانیست. بکس له سپینو زرو ډک و. وزیر حیران شو او ویې ویل: دا دومره سپینې سکې دي له کومه کړې؟ زوی وخندل او ویې ویل: پلار جانه، دا ټولې هغه سپینې سکې دي چې پاچا ماته راکوي. هغه ورځ چې زه د طلا سکه واخلم او سمه خبره وکم، پاچا به بس کړي او بیا به هیڅکله را سره دا پوښتنه نه وکړي. بیا نو زه به د هرې ورځې یو سپینې سکې له ګټلو محروم شم. پاچا خو خلکو ته په دې کار کې خندا راوړي، نو زه هم پرېږدم چې خوشحاله پاتې شي. وزیر د زوی په عقل ډیر خوشحاله شو او پوه شو چې د خلکو په وینا د هغه زوی ناپوه نه، بلکې ډیر زیرک دی. له هغه ورځې وروسته که هر چا زوی احمق وباله، وزیر به یوازې مسکی شو او تېرېدلو. ملګرو، تاسې به هم لیدلي وي ځینې خلک لږ کار وکړي خو ډیره ننداره جوړه کړي، خو ځینې کسان لوی کارونه کوي خو هیڅ نه وایي. که تاسو پوهیږئ چې کار مو سم دی، نو مهمه نه ده چې خلک مو په اړه څه ووایي. نړۍ اکثر وخت هغه کسان لیوني بولي چې نشي درکولی. نو که غواړئ دا کیسه نورو سره هم شریکه کړئ، نو ویډیو لایک کړه. انشاءالله بیا به له بلې کیسې سره راشم. تر هغې پورې صبر وکړئ، شکر وباسئ.